Hi guy, how are you? English to push to channel subscribe کړئ او پاکه جو څه کم ګنټې والا نشان دی په سایت کې هغه پریس کړئ چې تاسو ته د هر یوې نوې ویډیو نوټیفیکیشن فورا ملاویږي. نو چې تاسو د انګلیش د کولو لپاره یو ویډیو هم مس نه کړئ او ټول ویډیوګان تاسو وګورئ د انګلیش د کولو لپاره. اوس چې تاسو ډاوټ کلیر کوم، تاسو شک کلیر کوم په دې سره kindly versus please, walk up versus get up, been in versus been to. د درېواړو څه ډیفرنس دی؟ kindly او please په منځ کې څه ډیفرنس دی؟ walk up او get up په منځ کې څه ډیفرنس دی؟ been in او په been to کې څه ډیفرنس دی؟ اوس تاسو kindly او please ته ګورئ. kindly polite instruction لکه polite ښایسته والي لپاره یو order، یو باس order کوي نو هغه سې اخیستلو لپاره kindly وایي. تاسو ته لکه یو باس ویلی شي چې kindly clean the room. ټیک شو؟ kindly هغه استعمال کو د polite دپاره، ښایسته کېدو دپاره. لکه یو پلار هم زوی ته ویلی شي چې kindly clean the room. ټیک شو؟ ها بیا یو نوکر نه دی، هغه مالک ته داسې نشي ویلی، باس ته داسې نشي ویلی چې kindly leave me one day. kindly leave me one day داسې ورته یو نوکر نشي ویلی دغه ته باس ته یا مالک ته. نوکر چې اکثر چوټي غواړي نو هغه polite request به کوي. پلیز مطلب polite request. نو دا خو د نوکر کار دی. نو نوکر به ورته وایي چې پلیز لیو می one day. پلیز لیو می one day. لکه ما له ورځ چوټي راکړه. نو polite request پلیز شو او polite instruction دا دغه شو kindly شو. ټیک شو؟ walk up او versus get up ته ګورئ. walk up مطلب open your eyes. walk up مطلب چې ته لکه اوس فرض کړه ته سهار 4 بجې رهیس شوې، نو ته رهیس شوې که نه 4 بجې، سترګې دې کولاو شوې، د بړستن یا د کټ نه نه یې پاڅېدلې، دې ته walk up وایي. صحیح ده؟ get up physical movement ته وایي. ته فرض کړه رهیس شوې وختي وي او څه ټایم کې کټ نه پاڅېدې، دې ته physical movement دلته get up ته استعمالولی شي. لکه اوس زه تاسو ته وایم I woke up at 4 AM. زه سهار 4 بجې رهیس شوم and got up 6 او 6 بجې را پاڅېدم. فزیکل مومنټ مې وکړو. تاسو لکه یو کس په کرسۍ کې ناست دی، تاسو ته داسې نشي ویلی چې لکه walk up، لکه تاسو ته داسې ویلی شئ چې get up. یا یو ځینې کس پاڅېن تاسو ته get up ویلی شي، walk up ته نشي ویلی. فرض خبره نه ده که تاسو walk up استعمالوئ دومره ژور به پسې نه ځو. که walk up تاسو استعمالوئ لکه داسې وایي چې you walk up 6 AM، لکه ته 4 بجې پاڅېدې دغه نه 6 بجې را پاڅېدې کټ نه، نو څه فرض خبره نه ده، خو لکه بیسیک کانسپټ دا دی چې walk up د چې سترګې خالي رهیس شي هغې دپاره استعمالیږي، او ګټ اپ چې کوم دی یا ګیټ اپ چې کوم دی هغه فزیکل مومنټ دپاره استعمالیږي. نو بیسیک کانسپټ باندې تاسو کلیر شوئ چې ګیټ اپ به کوم ځای کې لګي او واک اپ به کوم ځای کې لګي. نور که تاسو داسې واک اپ د ګیټ اپ په ځای باندې استعمال کړئ څه بده خبره نه ده، بس مطلب ته یې واخلي، هغه ستا په لینګویج باندې پوهېږي چې دا داسې وایي. خو بیا هم بیسیک کانسپټ دا دی. been in versus been to دې ته ګورئ. اوس been in living لکه اوسېدل یا اوسېږي یا اوسېدلی. ټیک شو؟ been in او been to gone to تللی. تاسو اوس دلته ګورئ، زه تاسو ته جملې لیکم. he has gone to KPK. هغه KPK ته تللی. ٹھیک شو؟
he has been to KPK. هغه KPK ته تللی و. داسې هم ویلی شي been to هم ویلی شي gone to هم ویلی شي same to same دي دواړه چې کوم یو تاسو خوښوي هغه استعمالولی شي. ټیک شو. I have never gone to Lahore. زه کله هم نه یم تللی لاهور ته. صحیح شو. داسې هم ویلی شي I have never been to Lahore. زه کله هم نه یم تللی لاهور ته. ټیک شو. gone to لکه been to gone to یو شی دی. صحیح ده. دلته تاسو استعمالولی شئ. ها د بلې جملې ته ګورئ. we have been to England twice. دلته been to England twice. ما انګلینډ ته تللي 3 ځله. ټیک شو. لکه 3 ځله موږ تللي انګلینډ ته. داسې ویلی شئ چې we have او اوس دا been to شو که نه 3 ځله انګلینډ ته موږ تللي. we have been in England thrice. لکه موږ انګلینډ ته کې 3 ځله اوسېدلي. لکه یو ځل انګلینډ ته تللي 2 میاشتې مې تېرې کړې بیا بل ځل لاړو انګلینډ ته 2 میاشتې مې تېرې کړې بیا بل ځل لاړو 2 میاشتې نو 3 ځله موږ انګلینډ کې اوسېدلي. نو دلته چې 3 ځله موږ اوسېدلي نو been in راغلی. چې 3 ځله موږ تللي نو been to راغلی. ټیک شو. کانسیپټ باندې کلیر شوي. he has lived in Peshawar for 2 years. ګوره هغه په 2 کالونو پېښور کې اوسېدو. صحیح ده. داسې هم ویلی شي لیوین په ځای باندې تاسو دلته داسې he has been in Peshawar for 2 years. هغه 2 کالونه پېښور کې اوسېدو. been in راغلی د لیو په ځای باندې. ټیک شو. او ویډیو که خوښ شوي سبسکرایب یې کړئ زیاته نه زیاتې شیر کړئ چې هر یو سټوډنټ ته د دې د ډفرنس والي نه خبر شي او دا ورته کلیر شي د هغو شک کلیر شي چې کوم یو به کوم ځای کې استعمال او بیسیک چې کوم کنسپټ دی هغه ورته معلوم شي.